السلام علیکم محترم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ استئ. څنګه کولی شو چې یوه بېنومه آی ډي جوړه کړو؟ نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دې په اړه معلومات درکوم چې څنګه موږ کولی شو یوه بېنومه آی ډي جوړه کړو. یعنې ځینې آیډیانې بیا هم داسې وي چې د هغې هغه د بېنومه کوم سمبول چې کوم یو دی هغه ښکاري. نو زه تاسو ته د دې په اړه نن یوه په زړه پورې سمبول مې پیدا کړی دی چې د هغې نوم بیخي ښکاري نه، یعنې بالکل بېنومه وي. نو راځم په ویډیو باندې پیل کوم چې څنګه موږ دغه سمبول دغه آی ډي ته یعنې د نوم په ځای بدل کړو. نو ټول نه مخه به تاسو راشئ خپل لایټ فیسبوک به راخلاص کړئ، یعنې دغه سپین فیسبوک به راخلاص کړئ، فیسبوک لایټ. دا چې مو کله راخلاص کړل نو بیا به راشئ په خپل پروفایل باندې به کلیک وکړئ، خپل پروفایل ته به راشئ. کله مو چې په خپل پروفایل باندې کلیک وکړ نو لاندې به راشئ سیټینګ ته. نو تاسې به راشئ په دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړ نو بیا به راشئ دغلته پرسونل ان اکاونټ انفارمیشن، نو په دې باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو دغه ځای کې به اوس تاسو د آی ډي نوم راواوړي. نو دغه ځای کې تاسو کتلی شئ دغه زما د آی ډي نوم دی، زه اوس بدلوم. نو تاسې به راشئ په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. په ایډیټ باندې چې کله کلیک وکړ نو بیا به راشئ دغه ځای کې فرست نیم او لاست نیم چې کوم یو دی نو دا به تاسو وران کړئ، او هغه سمبول چې کوم د بېنومه سمبول دی په ډسکرپشن کې به هم موجود وي، او که له هغه ځای څخه چاته یې کاپي کول مشکل و یا څوک په طریقه باندې نه پوهېدو نو زموږ په واتساپ ګروپ کې هم موجود دی. نو د واتساپ ګروپ لینک هم په ډسکرپشن کې موجود دی، نو په هغې باندې کلیک وکړئ نو تاسو به ډایرکټ د واتساپ ګروپ ته بوځئ. نو هلته به دغه بېنومه سمبول موجود وي، تاسو به یې راواخلئ. نو ما الریډي کاپي کړی دی، نو زه راځم دغه ځای کې د فرست نیم په ځای باندې دغه سمبول پیسټ کوم. نو کله مو چې په فرست نیم ځای کې پیسټ کړ نو بیا به راشئ په لاست نیم کې به هم پیسټ کړئ. په لاست نیم کې مو چې کله پیسټ کړ نو بیا به راشئ په دغه ریویو چینج باندې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو اوس تاسو ته وایي دغه ځای کې به تاسو د خپلې آی ډي پاسورډ ورکړئ، یعنې کوم پاسورډ یا هم د آی ډي کوم کوډ چې دی تاسو چې کوم یې ورکړی وو هغه به دغه ځای کې ورکړئ. له هغې وروسته به په سیف چینجز باندې کلیک وکړئ. نو په دغه ځای چې مو کله کلیک وکړ نو ستاسو د آی ډي نوم به بالکل بدل شي. دغه ځای کې تاسو کتلی شئ د آی ډي نوم بدل شو او هغه سمبول ښکاري. بېرته شاته ځو، بیک دغه ځای پروفایل ته راځم او زه ریفرش کوم، ګورم چې زما د آی ډي نوم بالکل تاسو دغه ځای کې کتلی شئ. ما ریفرش هم کړ نو بیخي نوم ختم شو، یعنې دغه ځای کې هېڅ نه ښکاري، تاسو یې کتلی شئ. نو دغه ځای ما ریفرش کړ نو مخکې دغه ځای کې د انسان په شکل باندې د نوم په ځای باندې د انسان شکل لګېدلی، یعنې هغه هم یو سټایل و، او اوس په دغه ځای کې بالکل نوم ختم شو، یعنې هېڅ نوم نه ښکاري. دغه لاندې کوم یو نیک نام ښکاري نو دغه صرف نیک نام دی، نور د دې آی ډي نوم بالکل ختم شو. نو اوس راځم زه د یوې بلې آی ډي څخه دغه نوم ګورم چې ختم شوی دی که نه. نو دغه له تاسو کتلی شئ بالکل د بلې آی ډي څخه ما وکتل دغه دی چې دغه نوم بالکل ختم شوی دی، دغلته اوس هېڅ نه ښکاري. نو دا وه د بېنومه آی ډي د جوړولو طریقه. او که بیا هم کومه پوښتنه لرئ یا هم که څه په اړه مشکل مو لرلو نو د واتساپ ګروپ لینک هم په ډسکرپشن کې موجود دی، کمنټ هم کولی شئ. او په آخره کې یوه هیله کوم که چا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.